په دې ویډیو کې به د پیج د جوړولو طریقه در وښیم چې څنګه د فیسبوک آی ډي کې پیج جوړ کړو. نو دغه طریقه ډیره اسانه ده. ویډیو ته اخر وګورئ ترڅو د فیسبوک آی ډي کې مو پیج په ډیره اسانه طریقې سره جوړ کړئ. نو وخت نه نیسم ویډیو شروع کوو. نو سمپل به تاسو فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله چې فیسبوک را خلاص کړو نو دلته به دوستانو تاسو راسئ دا ځای کې خپل د موبایل سیټینګ ته به راسئ او دلته به تاسو راسئ. دلته وروسته تاسو په پیج باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ کله چې په پیج باندې کلیک وکړو لږ انتظار ورته وکړئ ترڅو بله صفحه را خلاص شي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره په دغه آی ډي کې مخکې هم یو څو پیج شته. نو دلته وروسته تاسو په کریټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په کریټ باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته د سټارټ بټن درکړي. تاسو کتلی شئ په دې شنه بټن باندې به کلیک وکړئ او دلته وروسته تاسو دغه پیج نوم چې هر څه تاسو ورکوئ نو دلته به هغه نوم ورکړئ. نو وروسته تاسو کتلی شئ ما ورته نوم ورکړو. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار ورته وکړئ تاسو سره به داسې صفحه راخلاص. نو دوستان تاسو ته دلته ښایي چې تاسو دغه پیج په کومه کیټګري کې جوړ کړو. نو دلته به ما په ګیمینګ کیټګري کې جوړ کړو. نو دلته ګیم ورته ورکوم. نو دوستانو ما ورته دغه دوه ټیګونه ورکړو ګیم پبلیشر او ویډیو گیم. نو بیا به دوستانو تاسو په کریټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په کریټ بټن باندې کلیک وکړو لږ انتظار ورته کوو. بیا به دوستان تاسو سره داسې صفحه را خلاصي. دلته به دوستان تاسو ورته بایو ورکړئ. هر څه چې تاسو په دغه کې لیکئ که څه هم نه لیکئ نو داسې کومه خبره نشته ده. نو دلته به زه ورته یو څه ولیکم. نو وروستانو دلته ورته ما یو څه ولیکل پلیز فالو دیس پیج او بیا وروستانو دلته تاسو خپل جیمیل ورکړئ. کله چې خپل جیمیل ورکړو دلته به لاندې تاسو راسئ دغه به آلویز اوپن کړئ. دوستانو آلویز اوپن کړئ. نورو خانو کې څه لیکئ او که څه نه لیکئ نو داسې کومه خبره نشته. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو لږ انتظار ورته کوو. نو دلته وروستان تاسو ورته دغه پیج ته عکس کوم عکس چې تاسو ورته لګوئ نو تاسو به هغه عکس ورته اپلوډ کړئ او کور فوټو چې تاسو کوم لګوئ نو تاسو به کور فوټو نو تاسو به هغه طریقه یاد وي. که طریقه مې یاد نه وي نو سمپل په دې کیمرا اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته چې هر عکس ورته اپلوډ کوئ هغه عکس به اپلوډ کړئ او سمپل په دې کیمرا اپشن باندې کلیک کړئ نو کور فوټو چې کوم یو تاسو ورته اپلوډ کوئ نو تاسو به کور فوټو هم ورته اپلوډ کړئ. نو زه فلحال ورته که عکس کوم عکس ورته نه اپلوډ کوم نو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو لږ انتظار ورته وکړئ تاسو سره به داسې صفحه راخلاص شي. نو وروستان تاسو ته وایي چې دلته د واتساپ یا هم د موبایل نمبر درنه غواړي. که تاسو ورکوئ نو تاسو به د واتساپ نمبر یا هم د موبایل نمبر ورکوئ او نو زه نه ورکوم نو دلته په سکیپ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سکیپ بټن باندې کلیک کوم داسې صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. نو په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته وروستان تاسو سره دا راخلاص. بیا په ډن بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو پیج به بالکل په اسان طریقې سره جوړ شي. بیا وروستان دلته په سټارټ ټرو باندې به کلیک وکړئ او دلته وروستان تاسو ورته نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا په نیکسټ بټن او بیا هم په ډن بټن. نو وروستان تاسو کتلی شئ چې زما پیج په ډېرې اساني طریقې سره جوړ شو. ګلیکسي ګیمینګ دغه نوم دی. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغې طریقې سره په فیسبوک کې پیج جوړ کړئ. نو دوستانو دا وه د پیج د جوړولو طریقه. خدای وکړي چې طریقه مو یاده سوې وي. نو ملاویږو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې. ښه د باده بریالي اوسئ. د خدای په امان.